دوستانو سلامونه. کله چې په واتس اپ کې موږ یو نفر په واتس اپ ګروپ کې اډ کوو، خو بعضې نفرو ځان ته پرایویسي لګولي چې یعنی بل نفر نشي کولی چې هغه خپل ګروپ کې اډ کړي واتس اپ ګروپ کې. نو هغه لپاره چې هغې پرایویسي لګولي او تاسې څنګه اډ کوئ، نو تاسې به ورته بلنه استوئ. دا بلنه څه رقم څه ډول استول کیږي هغه به نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم. تاسې به لومړی واتس اپ ته لاړ شئ او هر ګروپ کې چې تاسې هغه نفر ته انوایټ لیږئ، تاسې به هغه ګروپ باندې لومړی کلیک وکړئ او هغه نه وروسته په دغه ځای به کلیک وکړئ. دلته به اډ پلس علامې باندې او یا هم اډ باندې کلیک وکړئ. دلته چې م کلیک وکړه، اوس مثلا یو نفر دی، زه غواړم که نمبرونه ستاسې په موبایل کې ډیر وي نو تاسې به د شارټ کټ طریقه استعمال کړئ، او که همدلته نمبرونه کم وي خو دې ځای نه تاسې هغه کولی شئ. نو نمبرونه زما موبایل کې ډیر دي، زه هغه لپاره دغه سرچ بار هغه چې ده په دې باندې کلیک کوم. مثلا زه اوس میلاد په دې دغه نفر زه میلاد فهیم سلام دا هغه چې مې لیکلی دی په دې به زه کلیک وکړم. کلیک چې مې وکړ هغه نه وروسته به په دغه شین مارک باندې کلیک وکړم. ګوره کله زه چې اډ کوم دا نفر، نو پلیز ویټ ا مومنټ ولیکه. دلته ماته لیکي couldn't add میلاد فهیم سلام. You can invite them privately to join this group. یعنی تاسې دا نشي اډ کولی یا اډ نه کړی شو تاسې دغه نمبر، نو تاسې ورته شخصي یو پیغام پرېښودلی شئ چې د انویټیشن یو لینک ورولېږي. نو زه به انوایټ ټو ګروپ باندې به کلیک وکړم، هغه نه وروسته به هغه شي دې باندې به کلیک وکړم. نو دې سره به هغې ته شخصي پیغام ورشي، شخصي یو لینک به ورشي. نو زه به یې تاسو ته هم کوم وښیم. دغه دې ځای باندې زه کلیک کوم، نو تاسې دلته لیدلی شئ. ګورئ دا ډول پیغام به ورته راشي یا دا ډول لینک به ورته هغه شي. بیا که هغې اډ کوو جوین ګروپ باندې به کلیک وکړي او که نه، تر څو چې دی جوین ګروپ باندې کلیک ونه کړي ستاسې واتس اپ ګروپ ته دا نفر نشي اډ کېدلی. نو دا وه د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک کړئ، که کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره د کامنټ له لارې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست ودان اوسئ.